کندهار کې د ژمي د سړې څپې له امله مسؤلین په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکوي. د میرویس سبزوي روغتون د ماشومانو د وارډ مشر ډاکټر محمد صدیق وایي یوازې په تیرو 2 میاشتو کې له کندهار ښار او ولسوالیو څخه ورته 541 هغه ماشومان وروړل شوي چې د زیاتې یخنۍ له امله په سینه بغل اخته شوي وه. ډاکټر صدیق د سینه بغل له ناروغۍ د زیاتوالي لامل کندهار کې د سږني ژمي زیاته سړه هوا په ګوته کوي. اوس چې دی اوس د تنفسي امراضو وخت دی، نو تنفسي امراض ډېرېږي، نو په دا خاطر موږ تقریبا 541 مریضه د 2 میاشتو او د 2 میاشتې تر اوسه پورې بستر کړي دي. نو دلیل یې هم دا دی چې دفعتاً هوا یخه سوله. ښه ښکال که تاسې پام کړی یې، ښه ښکال دا ژمی یو څه اوږد شو. پخوا به په جدي کې یخ راتلی، ښه ښکال په قوس کې یخ رالی، نو ژمی یو څه اوږد شو، هوا سړه هوا وختي راغله، سړې څپې وختي رالې، چې دا خپله د دې باعث کېږي چې تنفسي امراض رامنځته کړي. نوموړی وایي د سینه بغل ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ګرم خواړه او تودې جامې واخیستل شي او د اوسېدو چاپېریال ته یې پاملرنه وشي. په میرویس روغتون کې د سینه بغل په ناروغۍ د اخته ماشومانو په یوازان وایي ماشومان یې د زیاتې یخنۍ له امله په سینه بغل اخته شوي دي. په پیدلې ولاقه یې کور مو ډېر یخ دی، د یخ په خاطر د کلي مو داسې چې مځکه یې نو لري، ځایونه چې واچوي ته چې په اوبو مو اچولي دي، دغسې یخ دی. چې هر څه بخارۍ پشکې هر څه دغه پشکې کې کوو، دغه نه کوي، تودېږي نه. نو سهار داسې خواران د تکانو دا شان یې ته چې په اوبو چې غوټه کړي دي، پر دا رقم یخ دی. نو خامخا یا دې مداري کې یو شی کولی وینځو په دې دغه کېږي، په دغه باندې تبه یې سول، ټوخه یې و 2-3 ورځې، اخر په د کور په دوا ونشي کېدی، را مو وستې دلته مداخله کوي. سینه بغل موږ په کور کې معنا خاشه او دا شی نه لري، سرای مو د کریه دی، د کریه په سرای کې پراته یو، انو لکه نو خونې لندې وې دوی دغه سینه بغل سوله ده ښه، انو خدای مه خرابه موږ راوستل شفاخانې. روغتیا پالان وایي پر وخت د سینه بغل ناروغانو ته نه رسېدنه د دې لامل ګرځي چې هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.